شومه ستړی انتظاره زه به لاړ شم جوړ هېر شوی یم د یاره زه به لاړ شم یوه پیغله مې په کور کې د پتمه ای درهمه ای دیناره زه به لاړ شم ډېر ګران سراج الدین سراج صاحب ډېره مننه ګران صاحبو زما څو شعرونه دي چې زما شعرونه د ولس د محرومو قصه ده او د دې لمبه لمبه حالاتو د لمبو قصه ده مننه او د کم مین د بېوسۍ په داستان وجاړمه په غم لړلې د آدم او د دروخو قصه ده او ما د قلم په څوکه جبر د جابر غندلی او ما بیان کړې د خوارانو د خلکو قصه ده او سراج پریخي د سرو شونډو سرو لبانو قصې سراج پریخي د سرو شونډو سرو لبانو قصې د ولږو تندو دا قصه ده اورېدو قصه ده حاجی ښه تاسو راته یادوئ چې زه به درته وایم ها د دې ملګري فرمایش دی چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخ را باندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ښکلی شم خو وخت را باندې ولګي او بیا چې نه یم نازونه به دې څوک وړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مینه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه زه راځه پکې اوسېږه او ستا د نازونو اداګانو لوګې ستا د نرۍ نرۍ خندا به وشم د ژوند نه ځکه مزې اخلمه چې زه څه چوتل نه یم چې بیا به وشم د نیازک صاحب فرمایش دی چې زه یم یو سړی دی چې ډېر زیات را باندې ګران لا ژوندی دی خو زما دپاره مړ دی او د نظر د ګړنګونو نه مې پرېوت په څلور واړه مزه به راته پړ دی یو قطعه ده چې زما چې نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو نن په یو بورډ مې دا تحریر ولیدو د کیمرې سترګه ګورې تا ته ګوري ما زړه کې ووی په دې شکر کوه چې تا ته نه ګوري او ما ته ګوري ژوند مو تیر شو زنده‌باد او مرداباد کې ژوند مو تیر شو زنده‌باد او مرداباد کې او ډېر برباد زمونږ په چغو زنده‌باد شو او موږ له هغسې برباده زندګي کړو نه آباد شو او نه امکان شته چې آباد شو دا موږ چې په تیارو کې ساتي دا یې مجبوري ده دا موږ چې په تیارو کې ساتي دا یې مجبوري ده زمونږ واکداران د رڼاګانو نه یریږي او چې کله سپین سبا شي بیا به کم طرف ته تښتي د خپل کړي عمل د سزاګانو نه یریږي ښه اوس ټیک دا وایم دا موږ چې په تیارو کې ساتي دا یې مجبوري ده زمونږ واکداران د رڼاګانو نه یریږي او چې کله سپین سبا شي بیا به کم طرف ته تښتي د خپل کړي عمل د سزاګانو نه یریږي او یو قطعه بله ده چې نیازک خان چې یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کړي او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کړو هم مو لوټ کړي او هم مو ځان ته پسه لوټ یو غل هغه وي چې راشي په تیاره کې په غلا راشي کور تاله کې سامان لوټ کړي او بل غل هغه وي چې موږ یې منتخب کړو هم مو لوټ کړي او هم مو ځان ته پسه لوټ کړي او بله قطعه ده چې د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې د دشمن چړې مو شوې په مرو پڅې او مو نه کړي اتفاق طرف ته هڅې او په هر حال کې درد زمونږ مقدر دی که د ښۍ ډډې لولې او که د ګڅې او یو قطعه ده دانش صاحب ته ډالۍ چې ټول قام چې روان په ورانه لاره
شي ټول قام چې روان په ورانه لاره شي ته ورسره هم په دغه لاره ځه او تلل که دې زړګی ورسره نه غواړي شاته پسې رو رو په قلاره ځه او بله قطعه ده چې د سیر وړو د اغستلو توان یې نه وي د سیر وړو د اغستلو توان یې نه وي څوک چې دوه منه بوجۍ په اوږه وړی شي او چې دړی وزن ته هم پنځه دمې کړي هغه خلک چې ته غواړې اغستی شي او د عقل شعور پوهې خاوندانو له ستورو اور دی د عقل شعور پوهې خاوندانو له ستورو اور دی دا سیمه د بېهیڅو بېضمیرو خلکو کور دی او چالاکو زورولو پکې ښه ایشونه وکړل د ژوند د تېرولو هنر دلته چل او زور دی یا به مال ګټې او یا د خلکو زړونه چې یو څیز ګټې په بل کې به تاوان خوري او شهادت به څنګه حاصل کړي چې مړ نه شي شپېلي نه وهلی کېږي چې ساتوان خوري ښه دا دې ملګري فرمایش دی جو وبه درته چې د خبرو د غازیانو سره نظم او د غرض د مجنونانو سره نظم چې زما سره په ځمکه باندې نه ځي د هوا د ټپوسانو سره نظم د خبرو د غازیانو سره نظم د غرض د مجنونانو سره نظم چې زما سره په ځمکه باندې نه ځي د هوا د ټپوسانو سره نظم او چې په سر کې نشه د استبداد وي چې په سر کې نشه د استبداد وي د مغرور لعنتیانو سره نظم او د رڼا ملګري ګورم ملګرو د رڼا لاروي ګورم ملګرو د تیارو د رهزنانو سره نظم او نشته څوک چې د قام غم را سره وخوري نشته څوک چې د قام غم را سره وخوري د حلوا د مینانو سره نظم او چې وګړي راله هیڅ بې هیڅه وجني د ولس د قاتلانو سره نظم او چې خیال زما د خیال متصادم وي د تضاد د خاوندانو سره نظم او سیراج خپل پوزي کې وږی تږی خوښ یم د میلې د دلالانو سره نظم ډېره مننه